تحریک طالبان پاکستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر هغه خبره رد کړه چې دغه ډله د نړیوالو لپاره ګواښ پېښوي. وروستۍ خبره ده چې د 217 امریکو له اردو قماندان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې له سرحدي پوستو لیدنه وکړه. سلام ستړي مشه پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر هغه خبره رد کړه چې دغه ډله د نړیوالو لپاره ګواښ پېښوي. تحریک طالبان پاکستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان د سفیر هغه خبره به بنسټه وبلله چې ویلي وو دغه ډله د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ګواښ پېښوي. د تحریک طالبان پاکستان د وایاند محمد خراساني لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې چې یوه کاپي رسنیو ته هم رسېدلې لیکل شوي چې پاکستان له دې لارې غواړي د پښتنو او بلوڅانو له وژنو ځان خلاص کړي او د نړیوالو سترګو ته خاورې وشیندي. په خبرپاڼه کې راغلی چې د دغې ډلې مبارزه یوازې دننه په پاکستان کې ده او تحریک طالبان پاکستان دې ته اړتیا نه ویني چې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. تحریک طالبان پاکستان ادعا کوي چې د دوی مخه د پاکستاني پوځیانو د هغو ظلمونو مخه نیول دي چې د پښتنو او بلوڅانو پر وړاندې ترسره کوي. په خبرپاڼه کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې په پاکستان کې د پښتنو او بلوڅانو وژنه ورکېدنه او کړاوونه وڅېړي او هغه کسان چې د خلکو په بې کچې وژلو کې ښکیل دي هغوی د نړیوالې محکمې او عدالت ته راوکاږي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې غونډې کې چې د افغانستان په تړاو جوړه شوې وه د پاکستان سفیر منیر اکرم د تحریک طالبان پاکستان ډله یوه ترهګره ډله بللې وه او دا یې هم ویلي وو چې ټي ټي پي د نړۍ ټولو هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. وروستۍ خبره ده چې د 217 امریکو له اردو قماندان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې له سرحدي پوستو لیدنه وکړه. دغه کول اردو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د 217 امریکو له اردو قماندان ډاګر جنرال مولوي امان الدین منصور د یاد کول اردو د رئیس ارکان او دیارلس سرحدي کول اردو د قماندان په ملتیا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې له سرحدي پوستو لیدنه وکړه. خبرپاڼه دغه راز زیاتوي چې دغو مسؤلینو د تخار ولایت د چعاب ولسوالۍ اړوند سیمو کې له سرحدي پوستو لیدنه کړې او مسؤلینو د سرحدي سرتیرو د ستونزو له ارزونې وروسته دغو ځواکونو ته د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی.